او ښځینه کرکټ سیالیو کې میلمه انګلیسنۍ لوبډلې کوربه نیوزیلینډۍ لوبډلې ته ماته ورکړه. د تیر ورځې په لوبه کې کوربه ښځینه نیوزیلینډ کرکټ ملي لوبډلې یو ورځنۍ لوبه کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو 180 منډو هدف وټاکه. نیوزیلینډ ته بیټینګ کې هیلې جانسن 53 او بروکي 50 تر ټولو ښې منډې جوړې کړې او لوبډل مشرې 58 ښې منډې ترلاسه کړې. د لوبي غوره لوبغاړي ټامي بیومونټ وټاکل شو چې 1 منډې جوړې کړې وي. د دواړو لوبډلو ترمنځ به دوهمه یو ورځنۍ لوبه راتلونکي جمعه د فبرورۍ په 26 نیټه ترسره شي.